دی زمانہ کی دا خلق روتی دی رسول اللہ مبارک پیشن گوئی کری دا بنی اسرائیلو کی دو یاڈلے او زما پا امت کی بدری او یاڈلے پیدا کیے گی یو ڈل با جنت تزی دو یا با دوزخ تزی آچے کم جل جنت تزی اسوک ما انا علیہ و اصحابی دا با غڈلی چی زما و زما دا ملگرو تابیداری زما دا سنتو او زما دا صحابہ و دا طرز عمل و دا غید طریقو تابیداری دا با جنت تزی ما اللہ دی مند اہل السنت والجماع صحیح عقیدی سر جند عمر نصیب اگا دعو یادلی علماء پشپگو تقسیم کری دی پاول کے معتزلہ خوارج روافظ مشبہہ جبریہ قدریہ دا شپک ڈلی مخ کی تیری شویر او دا شپک ڈلی بیا یو ڈل پا مختلف ڈلو تقسیم شویر اس زمارونو دا ڈلی نشتا پا دا غنمونو باندے واقعی اشتا دا غدلو چکم عقائدو لکه دا معتزلو یو عقیده داوا کہ دا قبر عذاب نشتا نو اسم دا سے بعض خلشتا کہ دا قبر عذاب نمانی نو ماغا نشتا پا بل نمروتے دا خو نظریہ آغا دا سے دا کنا دا معتزلو بل نظریہ داوا چی دم درود نشتا چی سغی پچا دم اچے دا دا غی نظریہ و سوچو اسم دا اغا دل نشتا پا دا غنم و دا سے خلق پا دے مخدز مکشتا چی اغی دا دم نمنکر دی شتا که نشتا نو ماغا نیستیمالی بل نم استیمالی وی دم نشتا او دم تا پا کس ضرورت تے او دا سیدون دا رسول اللہ مبارکنا پڑی روی شہرت سر ثابت تی حضور پاک مبارک پخپل قضان دمنا چولی دی او حضرت جبریل علیہ السلام با پی دم چاو بسم اللہ ارقیق من کل دائن یوزیق اللہ یشفیق ویتا دا خدے پنم دمو جبریل علیہ السلام و دو او دا اغا بیمارین دمم چی تا تک تکلیف در کئی او اللہ با شفا در کئی او حضور پاک مبارک بخپل بچی دمون حضرت حسن و حسین اعیذکما بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من حمزات الشیاطین و یحضرون اے بچے پیدا قدم دے چی ابراہیم علیہ السلام و بخبل بچی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام دمون آوزے پہ تازو دو دا سے دیر دلائل بخاری شریف کی کتاب الطب والرقاء او دارنگی پنور کتابونوں کے مستقل بابونا لری نو معتزلہ و دا قیدر چی دم نشتا اسم اگر ڈلے نشتا خو نظریہ اشتا کے نشتا بلا عقیدہ سوا ویدک اولیاء و کرامت نشتا دا داغی عقیدہ اسم دیر خلق دا سیدی کہ دا اولیاء و دا کرامت نا منکر دی کرامت دا اولیاء و سشے دی دا یو نیک انسان نا چی دا سی یو کار صادر شی چی اگر دا ظاہر عقل نا خلافی عقل نمانی عادت نا خلافی عام عادت کے غن کی گی دا ثابت امور دی دا صحابہ نا ثابت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر باندے ناستے پا مدینہ شریفہ کی او دمیاشتے پا مزل لخکرے لے گلے دلن پا دی منبر تقریر کئی ناگانے دخلے نے اوٹکے او خط یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریہ دے غرنا یراو کا گوری غرطا متوجہ شا تقریر دوران کی دا چه غوالا بعض خلق کے ناس تو آغیوی حضرت عمر بڑا شوے دے ساریہ خدا میاشتی پا مزل لرے دے دا فوت قومندان دے جرنیل دے اکم دی چه دیوتا آواز کئی چاوے نا دے خبر کی سوزا نشتا تقریر اخلاص کو وی حضرت تاسو دے تقریر کی آواز کا وی ساریہ رتا اللہ رخ کر دا میاشتو پا مزل لرے
دشمن سره په جنگ دی. ما ته منظر الله دلته په مدینه شریفه کې راښکاره کا. وی دی دشمن پسې دې شکست یې ورکا. د غر نه په بله دسته ورله دی باندې حمله کوله. ما ولا آواز ورکړه چې دې غر ته متوجه شه. وی هغې ته متوجه شو، الله فتحه ورکړه. هغه ساریه چې څه موده پس راغی په مدینه شریفه کې ته چا تپوس وکړه یاره په پلانکیر وسه واقع پېښه وه و یو مونږ خو خدای د لوی مصیبته بچ کړو مونږ دشمن پسې و دشمن مخکې مونږ ورپسې وی دې کې مې یو اواز اورېد یا ساریتو الجبل الجبل ساریه غر ته متوجه شه غر نه یره وکړه وی ما وی والله انه لصوت عمر زما د قسم کې دا د عمر اواز وی غر ته مې توجه وکړه دشمن لم شکست بل دا د حضرت عمر کرامت دریای نیل براته دریای نیل او د هغې خلکو دا نظریه وه چې یو جینۍ به یې ناوې کړه ښکلې جینۍ به یې وکتله او هغې ته به یې خشته کالي واچول او جامې او یې وروغورځوله دریاب به ښکته شو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه دریای نیل له اوچت شو خلکو هغه خپل رسم کا جینۍ راواغېسته میله جوړه شو جینۍ جاړې ګورنر د مسلمانانو وی دا څه چل دی وی دا صاحب دریاب کال په کال راخېږي او چې کله راوخېږي نو دا نه غورځېږي نو من دقسې خشته جینۍ وګورو خشته جامې او ښکلې شکل او هغه دې دریاب ته وغورځو مونږ وی زه یو کس به مړ شي خو دا نو ټوله دنیا به بچ شي چې ور ویې غورځو دریاب ښکته شي وی پام کوی ګورئ داسې ونه کې ظلم نه کې جینۍ سره حضرت عمر ته سوال جواب وکړ رضی الله عنه ته مدینه شریفې ته هغه ولې یو پرچه ولیکله ولې یې راوغورځو وایي دا دې دریاب ته وغورځوه پرچه کې لیکلي دریاب سره خبرې کوي دریاب سره چې څوک خبرې کوي خلک ورته وروغوي که لیونۍ به ورته وایي دې زمانه کې ناپوهه خلک وایي دا لیونۍ دی حضرت عمر رضی الله عنه دریاب ته خط لیکي وایي ای دریابه زه د الله د رسول خلیفه یم او تم د الله په حکم چلیږي نو که په خپله خوښه چلیږي چې څه دې خوښه یې کوه او که د الله په حکم چلیږي زه د الله د رسول خلیفه یم خط مې درولېږه دا در غورځوم فورا ښکته کېږه خط یې چې سینګ وروغورځو دریاب لاندې لاړ تر ننه پورې د نیل دریاب بار نه دی اوچت شوی دا د حضرت عمر کرامت او برکت الکه ته به وایې دا خو لوی خلکو دا واړو راته وښایه نو په صحابو کې واړه موږ ته ښکاري ټول لوی خلک دي عظیم الشان مرتبې فرق لري حضرت سعد ابن ابي وقاص یې ولېږه ویې لاړ شه او په ایران حمله وکړه د کسرا تخت فتح لوی لښکر یې واغېست چې لاړ په ایران باندې حمله کوي په کسرا هغه هوښیارو هغه کشتۍ پورې غاړه بوتلې وه ونه پورې تړلې پلشتنه چې دي رالل پلشتنه او کشتۍ د کرۍ چې څومره وې او یا د علاقې هغه پورې غاړه تړلې دي دا حق دقسې ودرېدل چې خدای اوس شو رکوټې دریاب نه دی چې پکې ورګډ شو سمندر دریاب دا به څه کوه او هغې ورته پورې غاړه ناستې او تماشې ورته کوي وایي دی که نه راوچ راځئ حضرت سعد ابن ابي وقاص لښکر ته وایي د مسلمانانو وی داسې کار دی ورپورې وځو وایي په څه وایي ما ته ګورئ داسې ورپورې وځو وایي لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه الله وایي چې ځان په خپل لاس هلاکت ته مه غورځوئ په دریاب داسې ورتل خو هلاکت ته غورځېدل دي وایي زه ګوره مخکې کېږم زما یقین دی چې موږ ځان هلاکت ته نه غورځو زه پوهېږم تاسو که زه ډوب کړم مه راځئ او که زه پورې وتم راځئ وایي ای دریابه ته د الله په حکم چلیږي او زه د الله د رسول د خلیفه جرنیل او قومندان او د الله د کلمې د اعلا دپاره روان یم نو زه په دې دریاب ورځم ستا د کلمې د اعلا دپاره پروردګاره دریاب ستا په حکم چلیږي ما ته دا دریاب کلک که چې زه پې پورې وځم اصلې پونده ورکړه په دریاب یې وروغورځم سره د ټول لښکره پورې غاړه پورې وتل د اس خپم په اوبو لمده نه شو داسې عقیدې وې د خلکو اوس هم داسې خلک شته
سو کوئی نه د جمدو منو د مړو نه منو دا وی غلط د مړو نه منو هلکه کرامت خو عزت دی کرامت څه ته وایي عزت شرافت ته وایي نو الله جمدو له عزت ورکوي مړو له به نه ورکوي وایه که جمدو له به هم ورکوي مړو له هم او دا زمون عقیده ده چې الله په دې قادر دی چې دا خارق للعادت کار د جمدو نه واخلي او یا د مړو نه واخلي او حضرت امام بخاري رحمت الله علیه یو واقع نقل کړی په بخاري جلد ثاني کتاب المغازی لس کسان حضور پاک لېږلي وو مکې ته لس کسان څه مقصد دپاره دا لس کسان چې ولېږل یو حضرت خبیب رضی الله عنه دی او سی ملګري دي حضرت زید حضرت خبیب دی ولېږل د مکې کافرانو ورسره څه دوکه داکه وکړه د لس واړه خواران اووه کسه یې شهیدان کړل اته کسان او دوه کسان یې جمدي ونیول ګرفتار یې کړل دا چې کوم مشر دی حضرت زید زه د الله نه سوال وکړم علامه عیني لیکلي دي ښه وی خدای مون سره خو دې خلکو دوکه وکړه په دوکه یې راوستو یا الله اخبر عنا رسولک خدای زمونږ نه خپل پیغمبر خبر حضور پاک په مدینه شریفه کې ناست دی او ډېر زیات پریشانه شو سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې صحابه حضرت ولې وی زما غلسو ملګرو سره دوکه شو اته کسان پکې شهیدان شو کافرانو دا چلو که چې دا کمې مشر دی د پسې کسان ډله ولېږله چې سر ته پرېږدي او سر یې راوړی د الله نه سوال وکړه وی یا الله زه خبر شوی چې کافر به زما نه سر پرې کوي که زه مړ شم او دې کې به شراب څکي دا قسمونه کافرو د مکې کړي دي خو خدای زما په دا سر کې ستا قرآن پروت دی نو چې کم سر کې ستا قرآن پروت دی هغې کې کافر مرداران شراب څکي خدای زما او ستا د قرآن لویه بېعزتي الله زما له دې سر حفاظت دوی راتلل سر یې ترې پرې کاو الله ډمبر یې راوستې دا ډمبر یې پېژنې که دا غټې مچ دا په دې مړو تاوېدې 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 دوی نږدې نه شو راتلی بیا یې د داسې به وکړو چې د شپې به راشو نو سر به ترې پرېږدو ماښام نه باران شروع شو د شپې داسې سیلاب راغی چې د هغه اتو واړه لاشونه یې داسې یوړل چې تر ننه پورې پته مو نه لګېده خدای سر محفوظ حضرت خبیب رضی الله عنه چې کله پانسی کا دې غریب یې پانسی کا صلیب باندې وخېجه او په غش او په نیزو یې ووهه جناب نبی علیہ السلام مبارک دی ویزان دغه سینورونو ته او دې لپاره چې مارغان یې د غوښې وتښتئ حضور پاک مبارک د مدینې نه ورپسې کسان ولېږل وی تاسو لاړ شئ د خبیب دا وجود پلانکي ځای کې تړلی شوی دی او راپرېنږدی راویړو وجود یې نو څښا شوی حالانکې د مکې نور چې دومره تاو بیا 2 ګنټې په زخمي وجود ولګي څه مو خیال دی بوی به کوي که به نه کوي وجود سالم د مدینې نه چې ډله راځي څومره ورځې کې رارسي چې رالل حضور پاک دا صحابه وایي چې موږ څنګه رالو وی مونږ دیس پړدا وی څوکیداران ولاړ دي مونږ ته بق بق ګورې او مونږ نه وی د ده وجود هم راپرانسته او په هغه خپل څاروي ځان سره کېښود او اصلا پونده ورکړه چې مدینې ته حضرت خبیب شهید لاش یې اوس وی چې سار شو د مکې خلک راغلل څوکیداران ورته وایي چې مړه څه شو وی کتل واخ څه شو هلکه د اس سمان ښکاري دا چا تختولی دی په سترګو ړانده یې چې در نه یې وړه وایي موږ نه یو پېژن ورپسې شو صحابه وایي زمونږ اس خو درونو ځکه موږ سره خو پې مړی شهید پروت دی نو اس تیزه منډه نه شو والی وایي موږ وایي چې دا کافر اوس را رسېږي راپسې موږ به مړه کړي او دا شهید به م رانه والي نو یې دې مو غورځو لاندې
دا شهید حضرت خبیب او مونږ ته شپې وستې او تښتېدو وی چې څنګه هم دې وغورځاو وی ځمکه وشلېده او دې پکې دننه شو بلیع الارض ورته وایي کافر رالل وی دلته یې وغورځاو څه شو جامع بار ښکارېدې لږ لږ پلونه خدای د هغې کافرو نه محفوظ کړه الله وله خپله د قبر او د کفن د دفن انتظام دا د حضرت خبیب کرامت نو داسې ډلې چې هغې کرامت نه مني اوس هغه ډله په دغه نوم نشته عقیدې شته یو ډله پکې داسې هم ده چې د هغې نه هم تیستلي دي هغې نه هم تیستلي دي ولې هغې به احادیث منل بعضې به یې نه منل بعضې دا چې معجزو کې کوم احادیث دي د هغې نه به انکار کوو وی معجزې نشته د حضور پاک سفارش نشته د معتزله او دا هم عقیده وه سفارش نشته پل صراط نشته تله د میزان نشته دا د هغې سپېرو عقیدې وي دا عقیده پکې د ډېرو کمو خلکو وه چې د حضور پاک احادیث دا حجت نه دي د معجزاتو نه او د اخبار احادو بعضو نه به انکار کو لیکن دې زمانه کې داسې ډله راووته چې وی احادیث نه مني ځان ته وایي مسلمانان کم انسان چې د حضور پاک د احادیثو نه انکار کوي که ځان ته مسلمان هم وایي مسلمان نه دی کافر دی قرآن منم وی حدیث نه منم ما وی لکه ته خو قرآن هم نه منې نه نه قرآن منم حدیث نه منم ما وی خلا قرآن تا ته چا ویلي دي چې د خدای کتاب دی دا منې دا درته چا ویلي دي تا خدای سره خبرې کړې دي جبریل علیہ السلام درته ویلي دي وی نه مې دا درته چا ووی وی دا رسول الله مبارک وی نو مې خو چې درته وی دا حدیث شو که داسې ده که نه حضور پاک وی دا د الله کتاب حدیث خو د حضور پاک خبره او وینا ته وی یو بله ډله هغې نه پکې تیزه راووته هغې نه تیزه ډله راووته دا حد هغې نو کراس کړی معتزله هغوی منه وی قرآن ته پکې ساجد دی انسان له وی خدای عقل ورکړی دی که عقل شته د قرآن څه ضرورت دوارونو په دې ځان پوهېږي وی عقلي خبرې کوي نو زه راته عقلي جواب کوم د انسان په وجود کې سترګې سترګو کې دننه رڼۍ ستاسو سترګو کې دننه رڼا شته څیزونه پې وینئ او د بشرجان سترګو کې دننه رڼا نشته دې شینې خدای د ادم دا رڼا نصیب کړي که نه جنت کې خدای نصیب کړي جنت کې ولاده رڼا به ښځې به وي بلا شی دا هغه ښځو ته چې ګوري سترګې به یې نیسه نو سترګو کې دننه رڼا درونو او بهر هم رڼا ده که د سترګو دننه رڼا نی نو دی د انسان د خپل وجود نه فایده غشتی شي جواب راکړي دا نقشې نین دا نظارې نین دا اسمان او ځمکه نین ما د یو حافظ د تپوس وکړ د قرآن شریف حافظ او په سترګو ړوند و مې ستا پړه څه ارمان دی وی څه ارمان نشته خدای راله قرآن راکړی ما یې نه څه ارمان خو به دې وي یاره یو ارمان مې پړه کې دی چې دا سور رنګ څه ته وي او سپین څه ته غټ او راکوټې په لاس معلومیږي نرم او کلک لیکن رنګونه معلومیږي چې دا سور به څنګه شین به څنګه سپین به څنګه بشیر جان وي زما پړه دا ارمان نشته دی وایي یو ارمان مې په زړه دی هغه دی خدای نصیب ښځه غواړي ما ورله دوا کړی دی وي تا ما له دوا نه ده کړې مې ما دله دوا کړې ده خو ما پکې قیودات یې ښودلي چې تا له خدای ښځه درکړي خو شحیمه لحیمه سمینه چې ستا په شان ښه مضبوطه درنه پهلوانه نو چې کم شي په قیودو مقید شي کم شي خدای دې بشیر جان د ډېر ښکلی اواز زما دې ډېر خوښ دی ښکلی اواز خدای ورکړی دی او بیا د حضور پاک ښکلي صفتونه کوي الله دې ولدې اجر په دواړه جهان ورکړي مونږ خوش طبیعتي هغه چا سره کوو چې څوک هم خوښ نو زما وروڼو که دننه نظر نه او بار رڼا وي دې فایده اخیستی شي جواب راکړي او که بهر دننه نظر وي روغي او بهر رڼا ني
نه بجلی وي او نه نور او نه سپومې ډېره سترګو نه فایده اخیستې شي تیاره ده او ښه بق بق ورته ګوري دی به څوک ویني یا بهر رڼا شته خو دې ړوندې بیا دواړه رڼاګانې یو ځای شوې د سترګو دننه او د بهر رڼا نو دې به د الله د دې نظاراتو د نقشو نه پیدا وال دغه رنګې رڼو د انسان د بدن دپاره د روح دپاره او د وجود دپاره دوه نورې رڼاګانې دي عقل دننه رڼا ده او قرآن شریف او وحی د بهر رڼا ده که چېرته یو سړي سره عقل شته او قرآن والا بهرنۍ رڼا نشته نو داسې دی لکه سړی په سترګو روغ دی خو بهر رڼا نشته او که یو سړي سره وحی شته او د بهر رڼا هم شته خو عقل نشته لیونی دی بیا دې فایده اخیستې شي چې دواړه رڼاګانې یو ځای شي دننه عقل او د بار نه د وحی رڼا د قرآن رڼا هله به دې د کائناتو نه پیدا کړي هله به دې الله ته نږدې کېږي او تقرب به حاصلی جون مونږ هم تېروو امریکایان او برطانیې والا هم تېروي هغې هم عقل شته او زمونږ هم شته هغې سره د وحی رڼا نشته مونږ سره شته داسې ده که نه ده نو څه فرق دی هغې د خور او د لور او د مور منځ کې تمیز نشي کولی او مونږ یې کوو که نه کوو ستا ښځه ستا خپله ښځه ده الحمدلله د مسلمان ښځې د مسلمان ښځې دي ستا پې پوره یقین دی د کوره بار ووتې چې کور ته واپس دی په ښځه باندې پوره یقین دی چې دا زما ده او که نه وایه او هغې په کور کې دننه ناست دی او ښځه پردی وي سړی راشي لاس پې واچوي دې دا نشي ویلی چې مزه کوئ چې دې سړي سره ولې لاړې دا څوک دی وي دا مې دوست دی ګرل فرینډ او بوای فرینډ هلک دوست او جینۍ دوسته دا د هغوی قانون دی ګوره قانون دی بلکل او که بالفرض تا ووایي چې ولې ابه فورا ټیلیفون کې ټریبل ایټ 3 اټونه به ووایي پولیس په تا پسې راشي زما ازادي سلب کوي جیل کې به دې پولیس اچوي دا ته آزاد ګرځې او دوستان ځان له نیسې دا ولې منع کوې دې له هم ازادي ده دا به هم دوستانو سره ګرځي زما یو شاګرد دی دوست مې دی هغه تللی و لندن ته ما دې تپوسونه کړو وی دقه چل بلکل صاحب دا چې چا وي دا ټیک درته ویلم خور باندې څوک لاس نشي ښودی چې بار بنل ستا مخکې به ستا خور سړي سره روانئ که دې ورته ووایي او رپوټ یې وکړه جیل ته به دی ښځه مور به دې مخکې پردو سړو سره رواني او که دې منې کړل چې مور یې داسې کې ښځې داسې کې او رپوټ یې در باندې وکړه جیل کې به پروت دی وی اکثر زمونږ دا بعضې مسلمانان سادهګان هلته دي نو بعضې فکر بعضې مسلمانان ته ښې پردې هم کوي او بعضې بې پردګۍ کوي وی مونږ به دا خلک د دې نه معلومول چې جومات کې به یو ډلې ته پریشانه ناست سړی به جومات کې پریشانه ناست و هلکه څه غم ورته پېښ دی ملګري څه چل دی یاره ښځې را باندې رپورټ کړی ولې نو سړي سره د ما مخکې ووته مې ولې پولیس ته لاړه رپورټ یې وکړه بلو مې پیشي د شپږ میاشتې وکړه کال به مې قید دی بلو به بل سړی داسې ګوټ ته ناست هلکه د تا هم څه لانجه پېښه چې ور بر هلکه څه چل دی یار خور رپورټ کړی مور رپورټ کړی ما ورته وی سړي سره ولې دی بلو چې کتل د جومات چې زمونږ امام صاحب داسې ډرې دیوال ته والي هلکه ته هم جوړ څه پېښه مونځ زموږ ورلو مولانا صاحب څه مسله شته یا لوی غم کې ګرفتار ولې ښځه مې تلې د چا سره راشي خو بیا ځي ما یې داسې کې رپورټ یې را باندې کړی د قرآن رڼا باندې عمل نشته د خنزیرانو غوښې خوري سپي خوري ماران خوري غیرت نشته حیا نشته او زموږ مسلمانانو کې شته که نشته جواب راکړي دا ولې د قرآن رڼا او عقل دواړه یو ځای شو یوازې عقل چې وي بیزوګان به هم خورې شادوګان به هم خورې سپي به هم خورې او دارنګ پیشوګان به هم خورې او د ښځې د لور فرق به دې منې د ښځې د خور فرق به دې منې ځکه دا حلال حرام خو تا د قرآن ښایي رسول الله مبارک یې درته ښایي خنزیران به هم خورې بربند به هم ګرځې ښځه به دې بربنډه ګرځي خور به دې بربنډه ګرځي د قرآن رڼا نشته نو ضرورت د قرآن شته اوس که نشته دویمه خبره د مارو د قرآن شریف متعلق درته اوس کوم دا خو د ضرورت شو د قرآن شریف یو څو حق دي په مونږ ګورئ
لومبي حق د قرآن شریف په قرآن شریف ایمان دی تو بالله و ملائکته و کتبه نه ایمان څه ته وایي ایمان دی ته وایي چې خدای پاک سنگ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر را لېږلی او د ټولو کمالاتو انتها پې کړی او ټول خشته ښکلي صفتونه پکې را جمع کړي لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر دا الله نه لاندې د مخلوق نه پورته درجه لري داسې ده که نه نو د ټولو کمالات او د ښکلو صفاتو جامع شخصیت الله راولېږه او د ټولو پیغمبرانو خاتمه پې وکړه چې د نه پس به په دې صفاتو بل څوک نه راځي دغه رنګې الله پاک قرآن شریف د ټولو کتابونو د کمالاتو جامع وګرځو او د ټولو کتابونو کمالات پکې الله جمع کړل او د الله خبر او د الله کتاب او د دې نه پس به بل کتاب نه راځي او دا زمونږ د هدایت دوی سرچشمه ده دې ته ایمان وایي دا زمونږ شته که نشته الحمدلله که څوک وایي چې د قرآن نه پس به بل آسماني کتاب راځي کافر که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس به بل پیغمبر راځي دا هم کافر که څوک وایي چې حضور پاک په خپلو صفاتو کې کامل نه دی بل څوک ورسره برابر دی یا اوچت دی دا کافر که څوک وایي چې قرآن شریف هم په خپلو صفاتو برابر نه دی بل کتاب ورسره مساوي دی یا ترې پورته دی دا مسلمان نه دی که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه زیات د هدایت بل شخصیت هم شته دا هغه نه پس دا کافر که څوک وایي چې د قرآن نه علاوه بل څیز هم د هدایت کتاب شته دا هم کافر دی مسلمان نه دا زمونږ یو حق د قرآن شریف او دا زمونږ د ټولو شته د ماشومانو ښځو لویو نرو ټولو وایي الحمدلله دویم حق یې څه دی تلاوت چې مونږ یې تلاوت کوو تلاوت د قرآن شریف ډېر لوی اجر او ثواب لري او حضور پاک فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله چا چې د قرآن شریف یو حرف ولس یو نیکي به الله ورکړي او دا یو په لس ده په څو ده یو په لس او بیا فرمایي دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی الف ځان له لام ځان له میم ځان له درې حرفه شو نو دېرش نیکۍ شي ښه نو یو بله ډله پیدا ده لوی مصیبت دی دا اغیارو پیسې او دولت دی او مسلمانانو کې تفریقې پیدا کړي دي خدای د ټولو مسلمانانو په صحیح عقیدت اتفاق نصیب د ډېر خفه شم د مسلمانانو اختلافاتو ته چې ګورم زم ای ظالمانو ورشئ وګورئ په افغانستان کې 250 ملکونه د مختلفو نظریو د مسلمان خلاف یو دي د یهودو ځان له عقیده ده د عیسایانو ځان له جاپان والا جدا روسیان جدا عیسایا او چینیان جدا لندن والا جدا او ټول جدا نظریو والا د مسلمان خلاف یو دي که نه دي نیټو والا او زمونږ خدای یو قرآن یو دین او شریعت یو او زمونږ مختلفې ډلې د امت شیر اعظم متفرق څوک یو ته کافر بل ته کافر یو ته مشرک بل ته مشرک دا ولې هغه خلک چې مختلف دینونه لري روسیان او چینیان خدای نه مني جاپانیان ګوتم بدھ ته سجدې کوي عیسایان او پیرنګیان عیسی علیه السلام ته خدای وایي هندوان بوتانو ته خدایان او د مسلمان خلاف ټول یو دي او موږ مختلفې ډلې جوړې کړې دي خدای له بس جواب ورکوو الله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا خدای دې مسلمانان یو نو زمارونو یو ډله بله پیدا ده هغې وي د قرآن شریف باندې تلاوت ثواب ته خو چې په معنی پوهېږي ما وی دا خو صرف مولیان دې پکې داخل کړل باقي دې ټول برباد کړل دا عوام غریبانان چې وایي الحمدلله رب العالمین نو دې خو په معنی نه پوهېږي نو ثواب نه محروم شو نه که نه وایي چې په معنی نه پوهېږي ثواب د کمې راغی هسې حرفونه دې ووایي ما وی ګوره حضور پاک فرمائے د طالبانو ته اکثر ویل حضور پاک مثال ورکړي لا اقول یو حرف لس نه کې ٹھیک شو
لا اقول الف لام میم حرفون وی دانیم چې الف لام میم یو حرف ته درې حرفونه دي نو دېرش نه کې شوي نو حضور پاک په مثال د ثواب کې داسې لفظ یادې الف لام میم چې مولیان یې په معنا نه پوهېږي داسې ده که نه عوام غصه کې مولیان هم نه پوهېږي الله و رسول په معنا پوهېږي الله و رسول هېڅ چاته نور د الف لام میم معنا نه ده معلومه دا خو ځواني معنی کوي دوی نو حضور پاک بل څه کې ولې نه ذکر کو چې الف لام میم یې ذکر کو ګوره د حضور پاک له خدای ډېر لویه پوهه ورکړې دا ګورې منلې شوې خبره جامع د کمالات قسم په خدای زه حیران شم پرون دلته کې په دې هادیه کې یو لوی اجتماع و د علما فقهي کانفرنس زما پکې بیان ما وی یو ټکی کې د حضور پاک په زرګونو مسلې او د امام شافعي رحمت الله علیه یو مثال مې ورته ذکر کړ امام شافعي صاحب یو رکوټ یا حدیث ته یا ابا عمر ما فعل النغیر دا هغې نه په شلګونو مسلې ایستلي همې ورته بیان کړی دلته کې وخت نه دی عوام پې پوهېږي هم نه نو نه ذکر نو حضور پاک په یو ټکي کې الف لام میم وی دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف د درې دي نو دېرش نه کې شوې او په معنی مولیان هم نه پوهېږي معلومیږي دا داسې ټکې راوړه چې په معنا څوک نه پوهېږي چې که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به پې اجر درکړي ښه جناب مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په البوادر والنوادر کې یو ټکي لیکلی دی چا دې تپوس کړی دی چې باید سړی الله الله کوي یا لا اله الا الله یو توجه یې نه صوفیان پکې نست دي صوفیانو خبره الله الله کوي او توجه یې نه څوک چینم ګټ کوي او الله موي تسبیح منه او څوک د دنیا خبرې هم کوي هلته الله الله وایي توجه نی برابر الله الله وایي وایي په دې ثواب ملاویږي که نه هغه لیکي وی او وی ولې وی که توجه یې وه خو ډېر اجر شو که توجه نشته نو د شونډو د ژبې او د مخارجو د لقېدو اجر خو شو که داسې ده که نه او زه به یو مثال درکم که یو سړي د خولې نه چاته کنځل وخیږي او د ده توجه نی برابر او ورپسې کوتک رالي که نه هلکه د ما خو توجه نه وه برابر ما خو ورته سوچ نو ودرېږه چې وي زه درته زوړ قندار ته دې ورسوم په دا مازدیګر دې ووایم چې تا توجه زه دې غر کړم ښځه دې راله وکړم ته زما توجه نه وه د خولې نه یو سړی ښځې ته د طلاق لفظ ووایي او دې وي زما توجه نه وه طلاق وشو که نه شو دا د خولې سره تعلق ده ذکر کوئ خیر دی توجه خو ډېره ښه ده که دې ورته برابر ډېر لوی ثواب خو که توجه نیم برابر خلک د ذکر نه مه منې کوئ درود شریف ذکر واکوئ د دې خولې د تلفظ به الله اجر درکړي نو که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به اجر درکړي حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سر کرت الله په خوب کې لیدل سل کرت یو کم سلم کرت یې چې ولید وایي که په سلم کرت مې ولید یو تپوس به دې کوم فسلم کرت چې ملاقات وشو وی الله کا شی راته وښایه چې تا ته مې بنده ډېر در نږدې کېږي وی زما په کلام د قرآن شریف بفهم او بغیر فهم که څوک یې وایي پې پوهېږي که نه پوهېږي وی بلکل پې څوک پوهېږي که نه پوهېږي تلاوت کوي ما ته به پې رانږدې کېږي خیرکم من تعلم القرآن او علمه او علمه بل روایت کې راځي څوک چاته قرآن ښه یې زده کوي دا بهترین انسان اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب الليل د چا سینو کې د قرآن الفاظ معنا پرتی او یا هغه خلک چې دا د شپې پاسې الله ته په سلګو سلګو جاړي تهجد کوي وی دا زما امت کې بهترین مخلوق تلاوت کمال دی د قرآن شریف ډېر لوی اجر لري او ډېره لویه فایده لري او خدای زموږ امت کې داسې شخصیات پیدا کړي حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بشپک گھنٹے کے قرآن شریف ختم ہو قرآن شریف پورتا اللہ آسان کر علماء پہ فتوہ اکڑا داغا خلاف وی تشپک گھنٹے کسی ختم ہے حضور پاک دا دریو رزونا کم ختم منع کرے دا حدیث ټوله ذخیره چې ولټوي صرف یو صحابي ته دریو ورځو د ختم اجازت کړی بل چاته نه هم هغه ډېر بار بار وایي حضرت زه لوستی شم تیز لوستی شم خو یې دریو ورځو نظر به نه کړي نو خلک حضور پاک د دریو ورځو نه کم صحابي منع کړی دی او ته شپږ ګنټې کې ختمې
هغه وی دا ګز او دا میده راشئ تاسو قرآن شریفونه راوالی غوږ کښېږدئ زه تلاوت کوم که مې درته ختم که ټیک که نه نو ستاسو خبره ټیک علما ورته قرآن شریفونه چاته یاد نور راواغېشتی او حافظان ورته غوږ کېښود او د مازدیګر د مانځه نه یې شروع کړه الحمدلله رب العالمین د ماښام بانګ یې نه ویلې چې قرآن شریف یې ورناسته ورځو هلکه دا څنګه دا بعضې نیکانو خلکو له خدای پاک یو عزت ورکړي کرامت طوی الزمان و طوی المکان ځان له باب دی خدای پاک بعض انسان ته زمانه رانږدې کړي په لږ وخت کې د ډېر کار ووایي لکه حضور پاک مبارک چې معراج ته لاړ څونه سیل یې وکړ د الله ملاقات جنتونه دوزخونه بیت المقدس کې په لاره یې منځونه کړي ځای په ځای او چې واپس راغی دا څونه ټیمو دا د کلونو مزل چې واپس راغی څونه ټیمو چې کله وته نو هغه دروازه چې سړی کولو کې پخوا به کړو والا زنځیر والا قیده به چې به دې راوغورځاو نو دروازه یې کولاو کړه نو هغه زنځیر والا قیده چې واپس راغی زنځیر هغسې والا قیده له ودرېدلې نو او بستره هغسې ګرمه وه چې سینګ ته پاسېده ښه جناب نو شپږ غنټې کې به حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو خو به په تراویح کې ختم کو 13 شپو او یو به بیا د تراویح نه پس 2 رکعاته نفل کول په 2 رکعاتو نفلو کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو یو ځل په یو رکعت کې بل نو خلک په دې سوال کوي دا ولې هلکه دا ولې بچیا ته د څه نه خبرې ستا دغه سترګې نشته دغه نظر او طاقت دې نشته نو ځکه تا ته پته نه لګي دا رونو د حضور پاک هغه صحابي منه کا قاعده و قانون دا دی چې داسې مه کوه که عام اجازت به نو بیا به خلکو زر زر لوسته او حرفونه به یې خوړل نه زر زر لولې تا ته تکلیف هم دی کړاو هم دی د نور عبادت ته به هم پیوځې نورم عبادت پکار دی د ښځې حق دی د بچو حقونه دي هغه دې تلف کېږي د دنیا کار روزګار دی چې ته 3 ورځې کې نظر ختمې دا ټول هر څه دله پاتې کېږي داسې مه کوه لیکن که یو سړي له خدای کرامت ورکړه بزرګي ورکړه او هغه د دغه ټولو کارونو سره زر لوستي هم چې نو زه مننه حضرت عثمان رضی الله عنه مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دي حضرت عثمان رضی الله عنه بیت الله کې دننه په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی نو تلاوت د قرآن شریف ځان له ډېر لوی خدای پاک یې چاته آسان کړي داود علیه السلام چې به کله اس ته خته نو چې هغې به اس برابره او زین به پیچودو بیا زبور ختم کړی تلاوت د قرآن شریف ډېرې فایدې لري نو او ډېر خوند او ډېر لذت دی پکې قرآن شریف څومره لذت او خوند دی پکې یو نعت خوان چې یو نعت ته 15 ځله ووایي بیا چې هغه نعت وایي په سړي نه لګي هلکه مړه خو دا یو نعت یاد کړی چې د بل نشته لیکن قرآن شریف ته یو قاري صاحب وایي درته او یو سورت رحمان درته 20 کرته وایي څوک پې تنګېږي نه خدای دې مونږ تاسو جنت ته بوتلی جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله به هر قسمه نعمتونه ورکړي کم از کم د یو جنتي به 2 یا ښځې کم از کم طاقت به خدای د ډېرو ورکړي او د دنیا دا ښځه به مې ما درس کې یو ځل ترجمه کې خبرو په یو مقتدي مې وی ښه د دنیا دا به مې مې ولې دا به نه وی دې بلاګانو نه بالته هم نه خلاصېږو مې دا بالته بلاګانې نه دلته دې خدمت کوي کنه بلاګانې نه دا بالته د جنتیانو د ښځو سردار د هر جنتی په کور کې 4 ولې به بیږي یو د خشته او اعلی شاتو سوچه او یو د اعلی سوچه پیو یو د خشته اوبو او یو د شرابو خو د جنت شرابو کې نشه بني او سرخوږي بني د خوند دپاره به خلک استعمالوي یو صحابي تپوس وکړه حضرت دنیا کې خو په وله کې خټه وي او په وله کې کاڼي وي د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته او د جنت د ولو کاڼي به یاقوت زمرد هیرې لال مرجان وي او چې کومه خټه ده هغه به عنبر او مشکي وی جنت کې دوړه شته وی او دوړه شته خو به زعفراني یو بل صحابي تپوس کوي وی جنت کې کرونده شته
وی او ضرورت نشته خو یو سړی به وغواړي چې الله غنمو کرلو ته میړه شوی دی الله به تخم ورکړي حواله بني آدم چې تخم ورکړي پټي کې به یې وکري وی د سترګې د غپ نظر به هغه زرغونم شي هغه غټم شي هغه به دانیم شي او لکه د غرونو غوندې دانې به ترې جوړې شي الله به ورته بني آدم حواله پیسه موړ نه شوي واکو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زر غواړي هغه درته پکې میلاویږي او چې څه غواړي هغه درته الله درکوي نو طالبان موږ نه تپوس کړي د افغانستان طالبان اکثر نسوار ډېر کوي هلکه په جنت کې به وي نسواري که به دي ځکه ما تشتهی چې څه غواړي هغه میلاویږي نسواري وي ماله خو د نسوارو برغی پکار او هغه مشید پکار دی هغه ډبډبونی چې نسوار پې جوړېږي دا به یې که بني اوس به څه کې جناب دا بني ته چې وایې څه دې زړه غواړي نو بعضې څیزونو ته د انسان خواهش به نه راځي نسوار د چا شوق به دې پلیتو څیزونو ته نه راځي زما ډېر بدي شي نسوار که تاسو څوک نسوار کوئ مه کوئ ښه په دې خوله ذکر کوئ درود وایې نو نسوار پکې ولی چې او که وایې چې دم راته وښایه دم به درته وښایي چې خدای م ترې زر واړئ که څوک وایي چې دم زه به یې ښیم درته د نسوارو د پرېښودو دم دا دی چې د چرګې سوټې ته وګوره نسوار چې د خولې نه وغورځي خو د چرګې سوټې وایي کې څه فرق بس دغې ته وګوره چې او زما د خولې کې دقه شی پروت دی چې خولې نه ووازم داسې جوړېږي نو خدای به درته زر واړی زمونږ بعضې علما وایي دا مباحه دي زه وایم حیران یم دې ته چې ولې ورته مباحه وایې اسراف دی بلا پیسې پې لګي بې ضرورته نمبر 1 نمبر 2 غاښونه د خرابۍ څخه کوي حضور پاک وایي مسواک مګه بار بار دومره نبی علیہ السلام د نسوارو تاکید کړی دی چې د حد نه وتی د مسواک د مسواک ډېر لوی تاکید یې کړی دی چې مسواک مګې او ته د هغې ضد په خوله کې اچې مسواک غاښونه صفا کوي او نسوار چې وي دا غاښونه ګنده کوي بل نسوار تیریږي معدې لم تاوان ورکوي بل پکې څه دي اجزا وګوره دا خو معجون مرکب دی ته اجزا وګوره اجزا څه دي اجزا تماکو دي ګوره د نشې والا چې اجزا بل څه شی دي ایره د خاوره هغه خوړل ګناه د حرام دی ورسره تېرېږي څوک پکې لا بادام او غذا نه چي میدا خدا دې چې لکه چې خر د پازه د سره زر کالي ور بار کړل خر د سرو زرو په کالو خشته کېږي څه چې ته په نسوارو کې بادام اچې او غذان پکې غاښونه څښا کوي او نسواري نه ځان ساته ګوره که ستا مخ کې پرنجه وکړه جامې درته ټولې لړې څه شی نه دی سګرټ نسوار چیلم صحت دپاره مضر څیزونه دي دین هم خدای ساته په دغه جب هم خدای د الله او د رسول ذکر نصیب کا نو شوق به نه راځي جنت کې ردي څیزونه جامې به څنګه خشته د ریخمو جامې درځي ټیلر ماسټر شته که نشته نشته هلته د انارو د بوټو شان بوټې به انار به ترې روشو کوي په میانځ به یې مات کړي د ریخمو جامه به ترې روځي د ټولو خلکو یو کچ به میوه چې روشو کې نه پې دوړه شته نه ګرد نه چړې چاکو ته حاجت شته فورا به بله زرغونه شي لوږه تنده پکې نشته نو بیا د ډوډۍ او د اوبو څه فایده دا ډوډۍ اوبه به خلک د خوند دپاره استعمالوي لکه بعضې وخت سړی موړی او د خوند دپاره میوه خوري یا یو سړی تږي نه او د خوند دپاره مشروبات څکي هلته به د لذت دپاره او میلمه به د چې جنتیان به د چا میلمه نزلا من غفور الرحیم د الله میلمانه به وي خدای دې زمونږ نصیب نو خدای پاک به دا جنتیان یو میدان کې راغونډ کې بنئ ورته به وایي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه الله ډېر زیات خوشحاله یې څه نعمت پاتې شته چې درته نه دی میلاو نه الله هر څه میلاو شو وی نه یو نعمت پاتې الله هغه بسي نو پروردګار به ورته خپل دیدار وکړي الله یې زموږ نصیب او روایت کې 1000 کاله دي بلکې 1000 کاله دا 1000 کالو خوشحالی به د الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یېرېسي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره ها بیا به څه موده پس را یو ځای کې جنتیانو څه نعمت شته
چې پاتی نه الله استا دیدار او غم نصیب کیږي. معتزله ګورې دام نه مني نو الله به ورته غوږ کېدی نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت به د شروع وي. د دې نه مخکې چې جنتیانو څونه خوشحالۍ په جنت کې دي ټولې به تېرې شي. نو که د قرآن شریف په تلاوت کې خوند وي نه وي نو الله به د یو نعمت په حیثیت په جنتیانو دا تلاوت نه کوي. او وروڼو قرآن شریف خو زموږ امت لپاره نازل دی داسې ده که نه. او د حضرت آدم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام امت لپاره نه دی. او د آدم علیه السلام نه قیامته پورې چې څونه امت دی څونه مخلوق جنتیان ټولو ته به الله وویل. نو زه پکې یو ټکې د ځانه وایم زم که الله بیا د سورت رحمان تلاوت کو چې څونه خوند به کوي. خدای پاک دې زموږ نصیب. نو تلاوت یو حق دی کوي حفظ یې بل حق دی یاد یې کړئ. عمل یې بل حق دی چې عمل پې وکړئ الله دې به زموږ عمل نصیب کړي. او علم یې بل حق دی چې علم یې وکړئ. دې ټولو باندې یو دو دوه ګنټې بیان کېږي خو وخت نشته. او یو بل حق دا ټول شکر دی شته ایمان هم زموږ شته عمل هم د ډېرو خلکو شکر دی شته د چا لږ د چا ډېر تلاوت هم ډېر کېږي الحمدلله. په مخ د ځمکه دونه تلاوت د یو کتاب نه کېږي څومره چې د قرآن شریف کېږي. او علم هم شته مدرسې شته یو حق پاتې اصل دی دا قرآن شریف نظام نشته د موږ په وطن که نشته. قرآن کې الله وایي الزانیة والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة چې زناکار سړی او ښځه سنګسار کې دورې باندې ووهئ په دې عمل نشته. السارق والسارقة فقطعوا أيديهما غل سړی او غلې ښځې له لاس پرې کې په دې عمل شته نشته. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب قصاص باندې عمل شته نشته. نظام د قرآن شریف دا یو حق دی. خدای زموږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راوړي. زرونو مجلس د قرآن شریف ته ډېر د برکت مجلس. قرآن شریف کې الله هذا کتاب دا کتاب دې انزلناه موږ نازل کړی مبارک د ډېر لوی برکت کتاب برکتونه درته مو فتبعوه د قرآن شریف اتباع وکړئ. اتباع راځي کې عمل وکړئ عمل اتباع کو عمل راځي کې علم